ما ته یوه انګېزه را پیدا شوله، هغه دا چې زه څنګه کولی شم د ټکنالوژۍ په مرسته باندې هغوی سره زه یو کومک یا همکاري وکړم. بشیر احمد نومیږي، د میدان وردګ ولایت نرخ ولسوالۍ د عمرخیلو کلي اوسیدونکی دی. اوس د ننګرهار پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي د 4م ټولګي زده کړیال دی. تازه یې د نابینایانو لپاره داسې ځیرک امسا او عینکې جوړې کړي چې نابینا کس د ګرځېدو پر مهال له احتمالي خطر څخه خبروي او پوهوي چې د خپل تګ مسیر بدل کړي. په عامه اصطلاح امسا باید تر کارولو وړاندې چالانه شي. دا تخمه د آن کېدلو آف کېدلو ده د ګلو چالان. نو دا سیستم فعال سو، نو اوس یې ګورو چې د دې کارکردګي څه رقم ده. یو نابینا شخص ده روان ده، مثلا مخه کې دلته یو موانع یو شی ورته راځي، نو کله چې ورورسېږي دلته به یو اواز کوي چې خپل مسیر دې تغییر کړه. نو ګورو یې کله چې نابینا شخص په حساب روان وي دې دونه اندازې ته چې کله ورسېده نو دا به چونګس ورته کوي چې مسیر دې تغییر کړه. دا عملا یې ګورو چې مخه کې دیوال ده او دا هم دا لکړه چونګس کوي. کله چې 50 سانتي متر نه فاصله ډېره سي بیا چونګس نه کوي. کله چې 50 سانتي یا له هغې نه هم ورلاندې سي نو دا به غږ ورته کوي او دا به خبروي چې دلته یو موانع یو څه وجود لري. او همدارنګه بل موضوع چې دغه ګروپونه دي څه په خاطر دي، دا ګروپونه د دې په خاطر باندې ورکړي کله چې په حساب په دې باندې د ورځې رڼا ډېره وي او ړوند شخص د باندې ګرځي، لکه څنګه چې تاسو وینئ چې په دې باندې رڼا ډېره سي دا اتوماتیک شکل باندې خپله ګل کېږي، او کله چې رڼا ورباندې کمه سي نو دا به سیده په حساب لګېږي. یعنې دا د دې په خاطر د دې ګټه دا ده کله چې یو ړوند شخص د سړک تر څنګ تېرېږي نو هغه را روان موټر به یې ویني چې دلته یو نفر یو څوک شته، نو د هغه د وهلو نه به مخنیوی وشي. دا بیا د بشیر احمد په لاس جوړې شوي ځیرک عینکې دي. د کور دننه ځانګړې توګه خونه کې دننه نابینا له دیوالونو سره له ټکر ساتي. نو کله چې دا عینکې دغه ړوند شخص په سترګو کې نو دا به د دې په خاطر باندې به دا استفاده کوي، مثلا د اتاق په داخل کې ده، د اتاق داخل کې خو همسا ځان سره نشي ګرځولی، نو دا عینکې به یې په سترګو وي. او بل مثلا ړوند شخص د باندې روان ده، یو شاخ راځي نو لاندې جای فاصله چې خالی پاس لاندې جای خو به په حساب د لکړه باندې معلومیږي چې دلته یو شی شته، او پاس دغه شاخ خو بیا په لکړه باندې نه معلومیږي. د هغه په خاطر هم د عینک استفاده کړي دي. نو د دې عینک په استفادې سره به له هغه خطر څخه دا بچ کېږي. اوس یې ګورو عملا یې ګورو چې دا څه رقم کار کوي. په حساب دا سیستم ورته فعالوو، سیستم یې فعاله شو. نو دا زه په سترګو کومه، دا مې په سترګو کړلې. اوس که چیرې مخه کې دیوال شاخ یو بل څیز راځي نو دا به څنګه د ړوند شخص ته خبر ورکوي چې مخه کې د یو څه شته او خپل مسیر ته دې تغییر ورکوي. اوس یې ګورو عملا زه ورځم مخه کې مې دیوال ده چې آیا دا ماته اول راکوي که یې نه راکوي. تاسو وینئ ګرانو دوستانو چې مخه کې دیوال ده او د ماته چونګس یې وکړ چې ته د خپل مسیر ته تغییر ورکړه. بیا یې ګورو نو په دغه شکل باندې دا نابینا اشخاصو ته خبر ورکوي او دوی له هغه کوم خطرات کوم هغه سره چې مخامخ کېږي نو له هغه څخه یې خوندي ساتي. بشیر احمد وایي تر اوسه یې د دواړو جوړو کړیو وسایلو کار نه دی تمام او پر نورو پړاوونه یې کار کوي. دا امسا مونږ فعلا د یو نمونې په شکل باندې وړاندې کړې ده سره. نو انشاءالله په راتلونکي کې پلان ورته لرو چې دې ته سټنډرډ د چارج سیستم برابر کو او د دې علاوه دې ته مونږ نورې فیچرز هم ور اضافه کړو. په حساب هغه فیچرز هغه خصوصیات کوم چې یو نابینا شخص هغه ته ضرورت لري نو هغوی سره په شریکولو او د هغوی هغه کوم ضرورتونه چې لري او د هغو په پام کې نیولو سره دې ته نورې فیچرز هم اضافه کوو چې د هغو له سیستم څخه یو هم د جی اس ام هغه سیستم ده چې هغه ورته اضافه کړي کوم چې د هغه په نصبولو سره نابینا شخص ته له دې هم نور سهولتونه برابریږي. بشیر احمد وایي که په راتلونکي کې امکانات ورته برابر شي د نورو ځیرکو وسایلو د جوړولو وړتیا هم لري. که چیرې
راتلونکي کې موږ سره په حساب موږ ته زمینه برابره سي نو انشاءالله پلان لرو چې له دې نه هم نور سیستمونه د ټکنالوژي په مرسته باندې جوړ کړو.